زما ډېرو محترم ورونو، توحید د ټولو نه لوی او عظیم کار دی چې الله رب العالمین په خپل بندګانو ته امر کړی. نو یقینا د توحید دپاره به لوی فضایل هم وي. یو څو چې دی مختصر د هغې نه ذکر کوو چې یو د بل نه ډېر زیات مهم دی. اولنی په توحید سره انسان جنت ته ننوځي او د جهنم نه چې دی ژغورل کیږي، چې دا د هر یو مسلمان تمنا ده چې موږ د جنت ته لاړ شو او د جهنم نه دې بچ شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې په داسې حالت کې وفات شي چې هغه د لا اله الا الله په معنا باندې پوهیږي، د توحید په کلمه باندې پوهیږي، په دې عقیده ایمانی او د الله رب العالمین سره شریک نی جوړ کړي، نو دا انسان به جنت ته داخليږي. زما محترم ورونو، دویم فضیلت واوره. توحید والا الله رب العالمین د انسان ته ټول ګناهونه بخي د توحید په وجه باندې. حدیث قدسی دی، رب العالمین فرمایي ای بنده که چېرته ته دومره ګناهونه تا کړي چې ستا ګناهونه د اسمان تر کنارو پورې رسېدلي او بیا ته راشي او ما سره ملاقات وکړي، خو تا شرک نی کړی، ما سره شریک دی نه جوړ کړی، نو زه به تا په دغومره اندازه باندې مغفرت وکړم. سبحان الله. دا د څه په وجه باندې؟ د توحید په وجه باندې. بل محترم ورونو، د توحید دا لوی فضیلت دی چې په دې سره انسان ته په دنیا او آخرت کې امن او خوشحالي حاصلېږي. الله رب العالمین فرمایي الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. هغه کسان چې ایمان یې راوړی او خپل ایمان یې نی ګډوډ کړی په ظلم سره، دلته د ظلم نه مراد چې دی هغه شرک دی، چې شرک یې نی کړی. ځکه الله رب العالمین په سورة لقمان کې فرمایي ان الشرک لظلم عظیم. شرک چې دی دا انتهایی لوی ظلم دی، ډېر غټ ظلم دی چې انسانان یې کوي. نو که چېرته د انسان خپل ایمان نی ګډوډ کړی په شرک سره، نو دې د څه شی دی؟ امن دی، سلامتیا ده، او دغه خلک چې دی په هدایت باندې دي. زما محترم ورونو، د توحید په وجه باندې انسان ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت په نصیب کیږي، چې دا څومره د نیکبختۍ خبره ده چې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه امتیانو نشي چې هغه تعالی شفاعت کوي. سبحان الله. بل محترم ورونو، توحید چې دی یوازنۍ لار ده د خلاصون، د ور نه، د نجات، د کامیابی، د خوشحالۍ، د هدایت، د بخنې. نو راځئ موږ توحید زده کړو او خپل ژوند چې دی په توحید باندې تیر کړو. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.